السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. له هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدغه سور بټن چې وینئ دغه وکیکئ او په څنګ کې دا زنګولې بټن هم وکیکئ، آل انتخاب کړئ تر دې چې زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ژر در ورسیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او اوس به راسو ویډیو به شروع کړو. دوستانو خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سرور یم او د مایکروسافټ ورډ دریم درس تاسو ته وړاندې کوم. نو رابسو مایکروسافټ ورډ به خلاص کړو او دلته به یو پاراګراف راولو او څه شی ډایرکشن به یې له څه شي واړوو، پښتو یا فارسي خواته واړوو، ځکه موږ نوشته پښتو ده. درې پاراګرافه موږ اوس لرو، یو پاراګراف څه دوه او درې. نو که غواړو موږ دغو ته شیفت بلوتوث ورکړو او نو رابسو دلته به وګورو موږ ماوس چې په هر پاراګراف باندې ودروو، په هر ځای کې که وکیږو او راسو دلته، نو موږ ته به هغه علامت وکیږي. که یې دلته ودروو نو دلته به هم وکیږي او که غواړو ټول سلیکټ کړو او دلته راسو ګورو چې دغه علامت موږ ته څنګه سو، ټول سلیکټ او دا ورته انتخابوو. ګورو چې موږ ته د علامې د هر پاراګراف په سر کې راغلی. نو که موږ دویم وار بیا هم انټر ووهو دغه علامت به موږ ته خپله باندې بیا اتومات راکوي. او که نمبرینګ ورسو ورته ووایو سلیکټ آل، سلیکټ آل هم چې کله وکړو نو نمبرینګ به راسو. که نمبرینګ ورکړو او نه ورکوو، دا شکل ورکړو، په دې شکل کې ای بي سي ورکړو، په هر رقم باندې که تاسو زړه وي نو کولی شئ هغه نمبرینګ څنګه کړئ ورکړئ په دې ډول باندې. او وروسته له هغه راځو موږ تاسې نو دا مو ویلی وو، دا ټول مخکې درس کې ویلي وو او راځو دې ته. نو که موږ وغواړو دغه یو پاراګراف موږ ته څنګه کړي دا خوا بوځي، ګوره دې رقم به، نو دا خوا ولې ولاړه، دغه ګوره مخکې درې پاراګرافه وو اوس دوه پاراګرافه سو، ځکه دا یو پاراګراف دا دوه سو. دغه زیر خطي که ورته ووایو یا ریشه د دغو اول پاراګراف دلته جوړه سوه، یا دویم وړکی عنوان ورته ووایو دا په دې ځای کې جوړه سوه. نو ځکه څه شی سو، علامت یې هم بدل سو او پاراګراف هم اول او دویم سو، پاراګراف واوښتی. او که موږ غواړو دغو ته بیا بله یو بله ریشه ورکړو نو بیا هم دلته کلیک ده، بیا موږ اوکې ورباندې کوو. ګوره چې بیا مخته پسې ولاړ او علامت یې په دې ډول باندې تغیر سو. نو موږ غواړو بېرته یې خپل حالت ته وګرځوو او په دې رقم چې بېرته څو سي پاراګرافونه اتومات درې ته واوړي. او که غواړو د دې خطو په مابین کې فاصله څنګه سي، ګورو د یو پاراګراف په مابین کې فاصله څومره باید وي، که دومره ډېره نږدې سوه او که دومره کړو دغه حالت باندې، زه درته وایم دغه حالت کې صحیح ده. نو هر پاراګراف باندې که ماوس ولاړ وي نو هغه فاصله به یې د هغو څنګه کړي دلته خپله انتخاب سي. او که ټول سلیکټ کړو په دې رقم سلیکټ کړو او موږ بیا ورته ووایو نو ټول پاراګرافونه به په دې رقم باندې فاصلې پکې اضافه سي. او بل شی لاین سپیسینګ آپشنز، نو دلته که راسو او دلته نور آپشنونه دي، کولی سو د دې ځای ورته بدل کړو، هر قسم تاسې زړه وي په هغو باندې څنګه کړو لرې او نږدې کړو. که دلته مثلا ورته ووایو دا خط چې ګورې دلته تغیر کوي کوز ځای کې نږدېوالی لرېوالی هر څه یې تغیر کوي او موږ ته معلومیږي په دې رقم باندې. نو دلته که موږ تاسې اضافه ګوره اضافه مې لرې کړه، دلته اوکې ورباندې ووایو دومره به لرې سي. بیا راځم
لاین سپیسنګ او ورته وایم 4 ډېر لرې دي غواړم په 2 کې سي په 2 کې په دغه شکل باندې راځي. او بل لرو add space before paragraph space before paragraph وایي اضافه که فاصله مخکې له پاراګراف لکه اوس. نو موږ بیا راځو ریموو کوو دغه remove space after paragraph. مخکې کوم څه شي چې موږ ورباندې څنګه کړي وو فاصلې کې ایجاد کړي وي هغه بیرته څنګه سوي ریموو سوي. ښه بل راځو دا د څه شي لپاره ده رنګ ورکوي. نو دا هم فکر کوم ما مخکې درس کې ویلي وو. نو دغه د موږ تاسې لیکنې ته څنګه کوي رنګ ورکوي. هر رنګ چې موږ تاسې خوښ شه همهغه یعنې لیکنې ته نه ورکوي زمینې ته یې ورکوي مځکې ته یې رنګ ورکوي. او که ورته ووایو دغه یو پاراګراف موږ ته څنګه که پورته بیخته یې خط واچوه پورته یې واچوه څنګ ته یې واچوه یا هم مکمل یې په دې خط کې راوله راته. نو په دې رقم به سي. او که دلته نور شکلونه ورته اضافه کړو هم کولی سو یا دلته خط واچوو لکه دغه دلته نوشته پکې وکړو او یا هرې خواته یوسو کولی سو. دې نه مو هم څنګه وکړو استفاده وکول ځان ته صفحې لیاوټ ته راغلاست. دلته بیا نور هم زیات کارونه دي چې دا بیا په راتلونکي کې انشاءالله موږ وایو. نو دا مخکې درسو کې ویلي وو دغه سورت هم ویلی وو او دا مو هم دغه پاراګرافونه راته ښیي چې کوم ځای کې موږ پاراګراف لرو او کوم ځای کې نشته. دا ښکاروي دا مو هم هیډینګ ده چې هیډینګ شکلونه که یو کتاب ولرو نو په هغه کې یو عنوان وي موږ یو عنوان طراحي کړو او ټول عنوانونه به په هغو رقم باندې محتوا وړي. مخکې درس کې مو ویلي وو. راځو پینډ څه کار کوي. پینډ که موږ ورته ووایو دلته راته پیدا که علیکم که نه موږ انټر ووایو کوم زیړ خطونه چې موږ ته معلومیږي او دا ټول موږ ته څنګه سو پیدا یې کړه علیکم په نام باندې. نو له دې ځای نه که دا خړ رنګ یې په سلیکشن باندې ده نو دغه موږ ته ټاکلی ده او که دا دوم وکښېږدو دا بل به وټاکي که دا وکښېږدو نو هر یو چې وکښېږدو موږ به اتومات څنګه کوي هغو ځای ته ولي. او رزلټ نو څو 21 علیکم یې موږ ته پیدا کړي دي. او بل مې درته ویله ښه پینډ خو دا سو دا بندوو. نو بیا راځو پینډ کې نور آپشنونه لرو اډوانسډ پینډ صحیح ده. نو که دلته هم موږ ورته ولیکو چې څه شی پیدا کړه السلام پیدا کړه د به که اوکې وکړو موږ ته یې اوکې کړه یو یې پیدا کړه بل یې پیدا کړه که بیا اوکې کړو بل یې پیدا کړه همداسې تر اخره پورې چې هر څه وکړې دا به ټول موږ ته پیدا کړي. نو دا پیغام موږ ته راکړه دا وایي چې دا خلاص وو غواړې له سره یې شروع کړې موږ ورته وایو نه. ښه دغه په دې باندې سو. او نور هم که دلته مثلا غواړې سرچ کتاب مو ډېر غټ وي او کتاب مو لیکلی وي نو د دغو ټولو ګزینو نه استفاده کولی سئ او ګټه ورنه اخیستی سئ. راځو ریپلیک معنا دا ده چې دا هم د پینډ په بټن کې هم راوستی سو خو دوهمه ګزینه ده او له دغو ځایه هم راوستی سو. نو که دلته موږ ورته ووایو چې یو وارې باید پینډ سي پیدا سي یو کلمه اړوو بلې کلمې ته مثلا وروره کلمه چې ده موږ ورته وایو یو وارې دا راته پیدا کړه صحیح ده پینډ سو وروره. دلته وایي کوم څه ته یې اړی دا کلمه څه شي ته اړی زه ورته وایم برادر ته یې اړم برادر. ښه دلته وایي ریپلیک دا یوه اړوي دا کوم سلیکټ ده همدا اړوي او که نه یو وارې که دا ورته وایي ګوره
برادر سو ولاړو اتومات دوم ورور ته نو بیا درته وایي دا هم غواړئ واړئ که غواړئ دا هم واړئ او ټول یې وانړئ بیا به ریپلیک وایي بیا دریم ته ولاړه او که غواړئ چې کوم دغه کتاب یا کومه صفحه کې تا کوم دا لغات وي او ټول دا اړوي برادر ته نو څنګه وایي ریپلیک آل نونس ریپلیک نو دلته نونس کلمې څنګه کړي دي موږ ټول ورور که اوس موږ وګورو ورور به موږ نه یې هر ځای کې لیکو ګورو السلام علیکم ګرانه برادره نو دا ټولې کلمې موږ ته څنګه کړې ریپلیک کړې او تبدیل یې کړې بل لغات ته هره کلمه همداسې موږ کولی شو ښه بل موږ تاسې لرو نو کله چې غواړو دا اوس څو صفحې لرو دلته لیکلی دی پیج 1 یوه صفحه لرو نو که غواړئ دوهمه صفحه هم جوړه کړئ څنګه به جوړئ کنټرول نیول انټر به ووایئ راغلو څو ته دوهمې صفحې ته راغلو او بیا کنټرول انټر څنګه شو درېیمې صفحې ته راغلو نو درې صفحې موږ څنګه کړي اوس لرو دلته هم لیکلي پیج 3 درې صفحې لرو نو په پینټ کې به راسو او په ګوټو یعنې تلل کوم ځای ته تلل موږ ورته وایو پیج 1 کې خو ولاړ یو نو غواړم پیج 3 ته مې بوځي پیج 3 ګوټو اوکې ښه نه پیج 3 ته راغلو بېرته ورته وایو پیج 1 ګورو بېرته پیج 1 ته ولاړو نو که غواړو چې اوس یو پیج وایو یو لاین وایو لاین که ورته ووایو موږ څنګه که درېیم لاین ته بوځه موږ اتومات ولاړو درېیم لاین ته او که ورته وایو چې لسم لاین ته بوځه لسم ته ولاړو که ورته وایو شلم ته بوځه شلم ته ولې نو نور به په راتلونکي درسو کې انشاءالله ووایو نو که سلیکټ ته به راسو سلیکټ آل ټول کوم نوشته شوي دا ټول موږ سلیکټوي انتخابوي او سلیکټ آبجکټ ده آبجکټونه سلیکټوي او هر کوم څه شی ولري سټایل ولري رنګ ولري او هغه موږ ته څنګه که ټول موږ ته وښایه که سلیکټ ووایو ګوره دوه دانې سټایل لري رنګ لري نو هغه یې موږ ته پیدا که او سلیکټ یې که موږ ته تر بیا د خدای په امان